دویم سبب مونځ کول، فرضي مونځونه کول، جمعو کې حاضري کول، نوافل کول، دا سبب دی او عظیم سبب دی په ژوند کې د خوشحالۍ. که پریشانی در باندې رااله، که ټینشن در باندې رااله، که خفه وي، قرضونه در باندې وو، بل مصیبت رااله، په مونځ ودرېږه، الله سبحانه وتعالی به دې ټینشن ختم کړي، خوشحالي به درته الله درکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وجعلت قرة عینی فی الصلاة، وی الله زما د سترګو یخوالی په مانځه کې کېښوستی. زمونږ پښتانه وی داسې سمې سترګې مې په یخې شوې. څه معنا؟ ډېرې خوشحاله کړم. که خوشحالي غواړې، د ټینشن نه وتل غواړې، پریشانی ختمول غواړې، په مونځ ودرېږه، 2 رکعته الله ته وکته، وګوره چې ستا خوشحالي راځي که نه راځي، ټینشن دې ختمېږي که نه ختمېږي. نو د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله ناکله مختلف روایات دی بلال رضی الله تعالی عنہ ته به فرمایل یا بلال قم فارحنا بها، یا بلال فارحنا بالصلاة، مونږ ته په مونځ راحت راکا، سکون راکا، اقامت وکا، اذان وکا، د دې دپاره چې زړم خوشحاله شي. نو مونځ د ژوند د خوشحالۍ، د سکون، د راحت عظیم سبب دی. چې ستا په ژوند کې هره پریشانی رااله، هر ټینشن رااله، موږ انسانان یې، معاملات زموږ راځي، په موږ کې ډېر خلک قرضداري دي که نه؟ د قرضو د وجې، د قرضونو د وجې پریشانه، په ټینشن کې بې سکونه دي که نه دي؟ د دې دپاره دې کله مونځ کړي؟ ډېر خلک دي په ژوند کې نور مشکلات دي، روزګار یې برابر نه دی، اولاد یې نشته، نکاحونه یې نشته، څومره پریشانیانې دي. مونږ کله د دې پریشانو د ختمولو دپاره مونځ لاره اختیار کړې چې یو 2 رکعته مونځ وکړو، الله ته سوال وکړو. مونږ ته قرآن کې په سورة البقره کې الله سبحانه وتعالی صریح فرمایلی و واستعینوا بالصبر والصلاة، مدد حاصل کړئ په مونځ سره او دغه شانتې په صبر سره. د آیات معنا دا ده که غواړئ چې د الله مدد حاصل کړئ او که غواړئ په پریشانۍ کې الله درته خپل مددونه راولیږي، قرضونو نه خلاص کړي، پریشانۍ هم ختمې کړي، 2 طریقه کار وکړئ. یو ده په دې پریشانۍ صبر وکړئ، د الله د طرفه راغلی زما په صبر دی، الله په دې ماله اجر راکړي. دویم مونځونو ته کار ووایئ، فرضي مونځونه کوئ، د جمعو سره مونځونه ادا کوئ. دغه شانتې کله ناکله د دې پریشانۍ او د ټینشن د ختمولو دپاره عام نوافل هم ادا کوه، د دې دپاره چې الله دې ژوند ښایسته کړي. نو موږ دا لاره نه اختیارو. دویم سبب د ژوند د سکون هغه څه شی و؟ مونځ.